دې کې به هغه زوړ وخت تاسو ته رایاد شي د جانان کور د کچه خاورو نه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی د غرمې دلته اوده وي هم د دې سفر د لاندې وچې څانګې پې پرتې دي د کدو بوټی پې خور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی د منګو قطار ته ګوره په ګړونج کې چې پراته دي هم په دغه جامو بس کې چې په سور منګي نه سکور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او دا تنور د دیوال خوا کې هغه ګوټ کې دونکاچه ده دونکاچې سره په خوا کې کشمالي بوټی سمسور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او لا خو اوس تنور لمبه شو ډوډۍ وروستو به پخیږي د دیوال په میخ کې ځوړن ګوره هغسې لا شکور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او په زړه ماته کټوۍ کې سره ګلونه د ورخاړي ما ګلونه ډېر لیدلي خو د دې حسن لا نور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او د کوټې په هغه ګوټ کې څه په خوند زانګو زنګېږي اللهو للو شه څومره خوږ اواز د مور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او څو چرګان پکې اخته دي بوس په پنجو باندې نولي د کوڅې د ور په خوا کې د څاروو هغه خور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او بل شعر دی چې یو خوا وچ ډکي پراته دي دا خشاک دی د سیزلو بل خوا شنه ګیا کوري کې چا ټومبلی پکې لور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی یو خوا وچ ډکي پراته دي دا خشاک دی د سیزلو بل خوا شنه ګیا کوري کې چا ټومبلی پکې لور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او میخه لنګه شوملې ډېرې دیچکوړی د کوچو ډک دی میخه لنګه شوملې ډېرې دیچکوړی د کوچو ډک دی نن به حلق زما غوړ شي دا د ډېرو ورځو سپور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او هغه جاله د خسنو د برګو منځ کې چې ښکاري توتکر کې بهر لاړه د بچو یې پکې شور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او کندو ډک دی د دانو نه سګني فصلونه خو اوس د خپله برخه یوسي په جانان که د چا پور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او د دې کور دا ښکلي خلک څوک به څنګ کړي د نظره دا میل د اګو ماتو هغه ښکر په بلۍ سور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او دا نظم ما ولیکه وحدت اخبار کې چاپ شو زمونږ یو شاعر ملګری عظیم خان عظیم راغی ما ته وی چې ډېره ښکلې نقشه ده هغه ټول هر څه پکې دي خو په دې کور کې سپی خامخا یو تا پکې سپی نه دی راوستی نو ما ورته وی چې یو قافیه پاتې ده رو او سپی خو دا ډېره لرې خبره ده خو هغه لا ناستو چې هېڅکله چې ما ورته ته غوږ شه هغه وی څنګه ما وی په غپ ځان ښکاره کړ ځکه ماتې ډډه وکړه ګینې خلق داسې وایي چې خړ سپی د ګیدړ رور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او د وکیلانو تحریک کې ټاون هال مردان کې پروګرام نو یو وکیل کاغذ راولېږه چې طالع پکې نشته نو د هغې سره د یو دوو څیزونو نور هم اضافه وشوه چې د برګو نه لږ په ښکته د ډیوټ نه لږ په پورته
په دیوال کې یو درې دی چې تالی پکې نسکور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی او آخري مقطع کې د دې ټول نظم نچوړ دی چې دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ورنکم د سندرغاړو ویلې ټولو نو هغوی ته شیش محل جوړ کړی شیش محل مونږ اکثر د پروګرامونو لزو دی میډل ایسټ نو په دوبۍ کې هر بلډینګ شیش محلي او تاج محل دغه یو دی ما چې لیکلی نو په کتاب کې چاپ هم تاج محل دی دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ورنکم هغه دلته کې اوسیږي چې زما د زړه ټکور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی